د شال ټلویزیون درنو لیدونکو سلامونه، ستړي مشي راغلي جلال آباد ښار ته چیرې چې د کورنیو تولیداتو درې نړیوال نندارتون جوړ شوی. په همدې اړه موږ تاسو ته موږ ځانګړې خپرونه لرو. دغه خپرونه تر پایه راسره وګورئ، راسره پاتې شئ. د شال ټلویزیون درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشئ. دلته له ښه بخته په همدغه نندارتون کې یو بل ځوان راسره ولاړ ده او د وطن بېلابېل تولیدات دلته راوړي دي او نندارې ته وړاندې کېږي. همده سره به په همدې توکو باندې وغږېږو چې په کومو برخو کې دوی نندارې لپاره دلته توکي راوړي دي. تر هر څه وړاندې ستړی مشئ، په خیر راغلی. مننه، ژوندی اوسئ، په خیر راغلی، خیر اوسئ. زه حضرت علي نومېږم، د رودات ولسوالۍ د سنټر نه راغلی یم. دلته د کوم تولید موږ راوړی دی دا د یونیسیار لخوا لخوا چې دی ودان ته ورکول شوی دی. د ودان په همکارۍ موږ د مهاجرین کډوال چې کوم راغلي دي دې کې زنانه هم دي او نارینه هم دي چې 80% دی چې د زنانه جوړوي، چې په شوز میکینګ کې چې دی هم کار کوو او په بیک میکینګ کې هم کار کوو. شوز میکینګ کې دغه بوټان او چپلي بوټ او چپلۍ دغه دا شی نه جوړوو. په بیک میکینګ کې چې دی د زنانه هم شته او نارینه هم شته دی چې 40% جوړوي. دغه توکي چې دلته تاسو نندارې ته وړاندې کړي، معنا دا چې دغه توکي خلکو په خپل لاس باندې جوړ کړي دي او تاسو دلته نندارې ته وړاندې کړي. سهار نه تاسو هم دلته مصروف یې. د خلکو راتګ څنګه دی؟ دغه توکي خوښ شول؟ د خلکو فیډبک ستاسو څنګه دی په کول کې؟ دلته چې دی ډېر راغلل خلک، ډېر خلک راغلل. ان تر ولایت رئیس پورې هم دلته راغلل، دا ولیده او موږ ډېر وستایلو او دې نندارتون ته. او بل موږ ته ډېر خلک راغله راته ویلې چې باید د دې موږ ته کار ته راکړئ، دا تاسو چیرته جوړوئ او کوم ځای کې کارخانه لرئ. او په اعلی کوالټۍ سره موږ چې دی دا د کوریا نه دا مال موږ ته راځي. بیا دلته موږ په خپل لاس باندې جوړو، ځکه چې زه د روداتو سنټر خپل یو شاګرد یم. دا 3 میاشتې کېږي، 3 یا 4 میاشته چې روانه ده. دغه توکي چې تاسو په خپل لاس باندې جوړوئ، دلته راوړئ، د افغاني تولیداتو د ودې لپاره نن نندارتون جوړ شوی. دغه څومره اقدام د ستاسو د کاروبار د ودې لپاره څومره یو ښه فرصت دی؟ دا دومره یو ښه فرصت دی. بل چې دی دلته موږ ته ډېر خلکو سره مخ شو، ډېره لاسته راوړنې مو لرلې او بل ډېر خلکو وپېژندلو، مشتریان هم ډېر پیدا کړل. ان مخکې ساعت مې دا خبره هم وکړله چې زیاتره خلکو ما ته واتساپ نمبر یې واخیستلې چې باید موږ ته د دې مال ځای راوښیي او موږ ته مال راکړئ. د شال ټلویزیون درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشئ. له ښه بخته دلته یو بل هغه څوک چې د وطن تولیداتو په برخه کې دلته زیار یې ویستی، دلته نندارتون ته راغلی ده. وګورو چې دوی دلته څه خرڅوي او په کومه برخه کې دلته دغه توکي نندارې ته وړاندې کوي. تر هر څه وړاندې ستړي مشئ، په خیر راغلی. خپل نوم مبارک واخلئ. نوم مې تواب دی، بېچود اوسېدونکی یم. اوله ستاسو لیدونکو تلویزیون لیدونکو ته سلام وایم. بعد د سلام نه عرض دا دی چې زموږ وطني تولیدات ده، خپله شرکت هم دی وطني تولیدات ده او په دې کې اچار دی، مربا دی، کچپ دی، رب دی. دا موږ په خپله څه لرو، شرکت لرو، کور کې تولیدوو، بازار ته عرضه کوو. خو دغه چانس چې اوس موږ ته اکشنیټ مؤسسه برابر کړی چې موږ دغه تولیدات زموږ لا پراختیا پیدا کړي او خلک شي مشهور سي. نو دغه چانس موږ ته اکشنیټ برابر کړی ده. توکل په خدای موږ راغلی یو دلته، نو خپل مواد چې کوم یو تولیدات موږ لرو او کړي هم دي هغه هم دلته نندارتون ته راوړی او خپل هموطنانو ته د خپل وطن تولید، خپل وطن هموطنوالو ته. په دغه خوراکي موادو کې له کومو برخو څخه استفاده شوې ته تر څو وطني اچار مو تاسې جوړ کړي؟ دا خو د وطني ترکارۍ ونه جوړېږي. مثال د مرچک دی او نور مواد دي پکې، بادرنګ دی، ګازره دی، رومیان نه کچپ جوړوو او دغه خپل وطني مواد دي. ترکارۍ د وطن نه راخلو او دغه تولیدات جوړوو. ډېره زیاته مننه چې موږ سره مرکې ته مو وخت راکړ. ژوندی اوسئ، تاسو کور وداني چې راغلی موږ ته وخت راکړ چې زموږ دغه تولیداتو نوره د تلویزیون له لارې خلک آګاه سي او دغه خپل وطني تولیدات را استفاده وکړي. بیا هم لیدونکو ستړي مشئ. دلته یو بل تن ځوان سره ولاړ یو او د وطنیو بېلابېلو د میوهدانیو
هغه انځورونه تاسې به ګورئ او د همدې نندارې د وړاندې کولو لپاره چې دلته کوم ځوان راغلی و د سره به خبرې وکړو تر هر څه وړاندې ستړي مه شئ په خیر راغلی وروره ستړی مه شئ په خیر راشئ زما نوم صبغت الله دی کونړ ولایت مرکز اسداباد کې د نجارۍ فابریکه لرم له کونړ څخه تاسې راغلي جلال آباد ننګرهار ته دغه درې ورځنی نندارتون ده تاسې له کونړه څه راوړي دي او څه مو نندارې ته وړاندې کړي دي موږ د دولت په همکارۍ او په همغږۍ باندې دغه میوهدانۍ راوړي زینتي توکي دي د نندارتون په خاطر باندې چې د افغانستان د مختلفو ولایتونو نه به خلک راځي د سیل دپاره او دا به دلته اخلي او وړي بیا کورونه ده دغه نندارتون نن لومړنۍ ورځ ده څومره ګټور و تاسې لپاره خلک راغله خلکو خپل هغه وطني تولیداتو څخه ننداره وکړه په عامه اصطلاح وطني تولیدات خلکو څومره پام ځان ته راواړه په ځانګړې توګه دغه میوهدانیو د دې خو اوس امن دی په وطن کې د ښکته نورو ولایتونو نه چې کونړ له خلک راځي د سیاحت دپاره یا د چکر دپاره بیا چې بېرته ځي ډېر سامانونه وړي موږ نه نو په همدغې دغه باندې موږ دا فرصت وګڼو چې په ننګرهار کې نندارتون او د هغه ځینې خپل سامان دلته راوړو او د ټولو ولایتونو نه خلک راغلي او د سیاحت دپاره یا د چکر دپاره ویلي د ډېرې خوښ شو ډېرې موږ هم تشویق کړلو او بس لکه مثال ترکی او چینایي او پاکستاني سامان راوړي نو د هغې په ځای به د خیره د نن نه وروسته دا وړي وطني تولیداتو ودې لپاره ستاسې په نظر دغه یو غوره اقدام دی میوهدانۍ له کومو لرګیو یا څه ډول لرګیو څخه په دې کې استفاده شوې ده د میوهدانۍ کې دا څه چې تاسو وینئ دغه یو نیم لرګی چې دی دغه د شوي لرګی دی نور دغه سپین د میوهدانۍ چې دی ډبل بیټ دی دا پتنوسونه دي دغه چې دي دا ټول د نختر لرګي نه جوړ دي موږ ورته په کونړ کې د دیار لرګی ویو او دا چې دی دا د شوي لرګی دی دا د شوي لرګی دی دغه بل د پران ریل چې دی دا بیا د کونړ لرګی دی نختر لرګی دی دا ټول لاسي صنعت دی په لاس باندې شوی دی دغه د قرآن کریم ریلونه مو جوړ کړي دي څومره د خلکو پام یې ځان ته رااړولی دی یاره ماشاءالله د ډېرو خلکو خوښ حتی وزیر صاحب دا مننه مو وکړله او د دې واده هم زموږ سره وکړه چې د نن نه ایسته به د خیر سره دا بې ګمرکه او بې مسؤله هر افغان کولی شي چې کونړ له د چکر دپاره لاړ شي کورونه له یوسي ځان سره انشاءالله ډېره زیاته مننه چې مرکې ته حاضر شې کور مودان مننه وروره ته هم ژوندی اوسې خوشحاله اوسې ستا نه یوه دنیا مننه چې موږ له هم وخت راکړو د شال ټلویزیون درنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ ښه راغلاست درته وایم نندارتون ته راغلي یو تاسې د هېواد بېلابېل توکي په دغه نندارتون ځانګړې خپرونه کې دلته تاسې ولیدل له ښه بخته دلته د وطن تولید یوې بلې مهمې برخې ته راغلي وو چې له پېړیو په افغانستان کې له دغه توکو څخه استفاده کیږي دا چې دغه مهم توکي یا پخواني کوم توکي چې دي په افغانستان کې کارول کیږي او په کومو توکو کې دوی ورڅخه استفاده کوي تر څو وړاندې عیسی صاحب ستړی مه شئ په خیر راغلی خپل نوم واخلئ خیر اوسې مننه زه قاري صاحب شمس الحق خبرې کوم د حقاني حقیار شرکت رئیس یم د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ عیسی صاحب دغه د وړیو او د وطني تولیداتو چې دې څخه جانمازونه قالینې او ځینې نور مهم توکي جوړیږي په دې اړه باندې لیدونکو ته معلومات ورکوي دغه خو د ګډو وړی دي دا موږ اول د ګډو نه راغه کوو بیا دغه اول مرحله دا یي دې نه بیا دغسې تار تی جوړو تار چې هغه کو دا بیا یو قسم بله مرحله ده چې هغه کلاف تی جوړو کلاف نه بعد بیا دا درېیمه مرحله چې دا کومه هغه بیا رنګوي رنګ نه بعد بیا موږ ترېنه قسمه جانمازونه قالینې نور ګلم هر څه ترېنه تولیدو او مال د خپل هغه ده خپل تولیداتو ته وده ورکوي او د دې خلکو د دغه پخوانیو اثار یا پخوانیو توکو څخه استفاده اوس وخت کې څومره ده نندارتون نن لومړنۍ ورځ ده خلک به راغلي په کومه کچه د دوی هغه لیوالتیا به تر څو دغه توکي واخلي او په کورونو کې ورڅخه استفاده وکړي لیوالتیا خو د خلکو اوس داسې ده چې خلکو خو لیوالتیا ښه ده دې ته خو دونه ده چې اوس افغانستان کې غربت ده دغه شی چې ده دا ډېر ګران تمامیږي دغه نشي کولی چې اکثره خلک دې نه استفاده وکړي الي بعضې خلک یې الي چې چا وسي او چې وس نه وي نو دې نه استفاده نشي کولی او دا ځي خارج ته د دې نندارتون
ګټه تاسو ته څه وه نندارې ته دغه توکي تاسې وړاندې کړل د خلکو راتګ ستاسې لپاره څومره ګټور و دغه نندارتون څومره مهم ده تر څو ستاسو کاروبار پکې وده وکړي دا خو موږ ته ډېر مهم ده دا نندارتون ځکه چې یو خو دغه زموږ مالونه تجاران راځي ویني او بل خپله داخلي ده خپله افغانان راځي دې نه اوس ناخبره دي دا مالونه دا راځي ګوري چې دغه مال خو دلته خپله افغانستان کې تولیدېږي څوک چې وس لري هغې اخلي او نور خلک خبرېږي چې دا د خپل ملک تولید ده دغه سیمپل تاسې تقریبا یو سیمپل که جانمازي یا مثلا دغه سیمپل چې جوړ شوی اندازتا څومره مصرف پرې شوی دی څومره مصرف پرې راځي که په بازار کې په کومه بیه باندې پلور کېږي یا خلکو باندې خرڅېږي دا خو داسې ده چې یو جانماز موږ $100 پورې قیمت لري دا خو سیمپل دي واړه خو جانمازونه دا دي دا جانماز $100 پورې داسې 40 خو 500 پورې مصرف یې راځي لکه وړی پشم او نور بیا مزدور او دې سره $100 پورې تمامېږي هغه هېوادوال چې له هېواد څخه باندې دي د خپلو افغاني تولیداتو د ودې لپاره تر څو هغوی وکاروي څه پیغام لري ورته هغوی ته دا پیغام لرو چې دا د افغاني تولیداتو نه د استفاده وکړي چې هم افغانستان ته پیدا شي او هم افغانان په پښو ودرېږي او د یو مړی حلال رزق خاوندان شي ډېره زیاته مننه چې موږ سره مو مرکه وکړه خیر وسي تاسو نه مننه الله مو عزت وکړه چې زموږ پوښتنه مو کړه السلام علیکم د شال ټلویزیون درنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ تاسې زموږ د خپرونې په اوږدو کې بېلابېلې مرکې ولیدلې چې یو شمېر هېوادوالو سره مو وکړې چې هغه هېوادوالو دلته پانګونه ترسره کړې ده دا چې دلته نندارتون په جلال آباد ښار کې جوړ شوی د همدې نندارتون یو له مسؤل سره خبرې کوو په همدې نندارتون به ورسره ځینې موږ پوښتنې ولرو او دوی به ورکې ځوابونه راکوي تر هر څه مخکې ستړي مه شئ په خیر راغلئ ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ خپل ځان لیدونکو ته معرفي کړئ بسم الله الرحمن الرحیم سلام تاسو ته او ګرانو اورېدونکو ته زما نوم شاکر الله ستانکزی ده د ننګرهار صنعت سوداګرۍ ریاست کې د صنعتي پارکونو او سوداګریزو چارو عامل یم د دغه نندارتون په اړه راته ووایئ چې ننګرهار کې نن اولنۍ ورځ ده 3 ورځې به نندارتون دغه دوام کوي په کومه کچه توکي نندارې ته وړاندې کېږي او له کومو هېوادونو څخه دغه توکي دلته نندارې ته وړاندې کېږي دغه نړیوال نندارتون د میزان د 3 نه تر 5 پورې به دوام کوي په دې کې 132 غرفې د مجموعه کې 40 غرفې لاسي صنایع د ښځو برخه ده پکې او دا نورې پکې چې دي هغه د ذکورو برخه ده په دې کې موږ اکثره تقریبا 99% داخلي محصولات هغه ته وړاندې کړي دي نندارې ته وړاندې کړي دي او پکې یو شمېر پکې یوه غرفه پکې د ایران د هېواد نه پکې ده او یوه د پاکستان د هېواد نه او دې ته نن په ننني نندارتون ته د ګاونډیو هېوادونو تجاران او صنعتکارانو هم ګډون کړی دغه نندارتون عمومي هدف ستاسو څه دی چې خپلو داخلي تولیداتو تاسې وده ورکړئ تر څو نړیوال یې وګوري او له خپلو داخلي تولیداتو څخه استفاده وکړي هغه افغانان چې په داخل کې دي هم له هېواد څخه د باندې دي د صنعت سوداګرۍ وزارت یو د مهمو اهدافو څخه دغه چې خپل داخلي تولیداتو ته بازار موندنه وکړي نو موږ په داخل او خارج کې دغه نندارتونونه په لاره اچولي دي چې اوس یې دغه د بین المللي نندارتون شاهدان یو موږ په تیر کې ازبکستان هېواد کې د موږ د ننګرهار داخلي تولیدونکو برخه اخیستې وه نو دا د مارکیټینګ او بازار موندنې لپاره یو ښه وسیله د نندارتونونه جوړول نو د موږ وزارت صنعت سوداګرۍ ریاست او صنعت سوداګرۍ وزارت تل هڅه کوي چې خپل داخلي محصولاتو ته او تولیداتو ته بازار موندنه وکړي ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو وخت راکړ هغه هېوادوال چې له هېواد څخه د باندې دي د افغانیو تولیداتو په اړوند کوم ځانګړی پیغام لري مهرباني ما د ټولو هغه خارج میشتو پانګوال څخه هیله ده چې راشي خپل هېواد ته او دلته پانګه اچونه وکړي دلته اوس د پانګه اچونې لپاره یو ښه بستر برابر سرترسري امنیت راغلی ده او هغه فرصتونه چې افغانستان کې دي په نوره نړۍ کې نشته نو زه وایم چې ټول راشي دلته په خپل هېواد کې په ډاډه ځای پانګه اچونه وکړي ډېره زیاته مننه کور مو تشکر ژوندی اوسئ د شال ټلویزیون درنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ د خپرونې په لړ کې یو تن ایران څخه هغه هېوادوال چې غواړي چې خپل داخلي توکي نندارې لپاره دلته په جلال آباد کې خلکو ته وړاندې کړي ایران څخه راغلی ده او همده سره به ځانګړې مرکه ولرو تر هر څه وړاندې ستړي مه شئ په خیر راغلی خپل نوم واخلئ او د افغانستان تر راتګ په اړه راته ووایي چې دغه نندارتون تاسو لپاره څومره مهم او څومره ګټور تمام شوی من دکتر حمیدرضا دهقان منشادی هستم متخصص رادیوتراپی اونکولوژی از ایران
اینجا در نمایشگاه جلال آباد شرکت کردیم برای اینکه بتونیم هم افکار خودمون و کارهایی که ما داشتیم رو ارائه کنیم، هم احیانا ارتباطات و محصولاتی که از ایران هست رو اینجا بتونیم معرفی کنیم. به عنوان یک متخصص رادیو اونکولوژی من دارم میبینم که در کشور افغانستان و به خصوص در جلال آباد، در کابل، اینجا مراکز درمان کنسر به صورت پیشرفته وجود نداره و رادیوتراپی اونکولوژی هم جزئی از درمانهای مهم هست که در کشور افغانستان وجود نداره. ما اینجا اومدیم که کمک کنیم به در واقع راه اندازی مراکز رادیو اونکولوژی در کشور افغانستان و در جلال آباد و در کابل انشالله، و در کنارش معرفی فعالیت‌ها و محصولات کشور ایران، تجهیزات پزشکی ایران که شامل تجهیزات رادیولوژی، تجهیزات اتاق عمل، تخت‌های سه‌شکن، وسایل مصرفی پزشکی، باندهای پزشکی، گازها و انواع اقسام محصولات تولید ایران هست به این کشور هستیم که اگر امکان تولیدش باشه در این کشور انجام بشه، اگر نه از ایران وارد بشه با کیفیت خوب و قیمت مناسب. و انشالله در راه اندازی مراکز هم ما کمک کنیم، همکاری کنیم با کمک سرمایه گذاران بخش دولتی یا خصوصی که انشالله مراکز متعدد درمانی پیشرفته سرطان در این منطقه و در کل کشور افغانستان انشالله راه اندازی بشه. د دغه دوه هیوادونو ایران او افغانستان ترمنځ دغه د نندارتون جوړول د تجارانو لپاره، پانګوالو لپاره به څومره موثر، څومره ګټور به تمام شي؟ در هر حال ببینید فعالیت کاری هیچگاه بدون منفعت نیست اگر ارتباطات خوب برقرار بشه. یعنی اگر ما در اینجا دوستان خوبی رو پیدا کنیم، این اگر انشالله اتفاق بیفته، بتونیم کانکشن خوبی برقرار کنیم، محصولات ایرانی رو عرضه کنیم، قیمت رو متعادل کنیم برای خریداران و برای در واقع بیماران، مطمئنم که برای ما که در این فعالیت میکنیم طبیعتاً سودمند هست، ولی برای مردم قطعاً سود بهتر و بیشتری داره و امیدواریم که بازرگانان، در واقع صاحبان صنایعی که در تجهیزات پزشکی کار میکنن صدای ما رو بشنون و بیان و با ما همراهی کنن تا انشالله بتونیم سطح درمانی منطقه جلال آباد و تمام کشور افغانستان رو انشالله بالا ببریم. ډیره زیاته مننه، تشکر چې موږ سره مرکه. من هم تشکر میکنم از زبان شیرین شما، از اینکه اجازه دادید ما در شهرتون باشیم و از مهمان نوازیتون و انشالله بیشتر در خدمتتون باشیم. ډیره زیاته مننه. د شال ټلویزیون درنو لیدونکو د نندارتون په اړه زموږ چمتو شوې خپرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بلې دا خپرونې په الله مو سپارم تاسو ته ښه وختونه.